السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوی ولاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر وي. پرون ماښام له خیره سره راورسېدو کابل ښار ته. نو شپه مو وکړه یو څه سره خسته مو خدای سته سفر هم ولي وو. نو سهار دی راوتلي یو بازار ته د کابل په ښار کې یو. نو نن مو د کابل ښار د ځینې ساحې در باندې ووینم نو ته یې ولاګ تر پایه را سره تعقیب کړئ. نو کابل سیریز خو به په عموم کې تعقیبوئ، نو د نن ورځې ولاګ را سره تعقیب کړئ. د کابل ښار د باغ بالا ساحه ده. نو نن به د کابل ښار دا ځینې ساحې در باندې ووینم، داسې وبه ګرځېږو شاوخوا په ښار کې. نو دا اوس د باغ بالا ساحه ده، داسې را ګرځو. مخامخ کارتۍ پروان یاوه، دا مخامخ کارتۍ پروان دی. زموږ اراده ده داسې ځو د میدان هوایي سړک خواته. د غرمې ټیم دی نو یو ځای به ډوډۍ هم وخورو. نو نن ورځې ولاګ را سره تعقیب کړئ. ځینې چرایانې ما ته اګزیکټلی معلوم هم نه دي چې کوم ځای دی. فکر کوم اوس که به چرایي برکي راځي، نو د چرایي برکي په خوا باندې روان یو. شاهینه و خو نه بیا دورې لاره ولاړه. چرای ترافیک ده، چرای ترافیک ته راورسېدو. نو بس د کابل د نړیوال میدان او عمومي سړک ته راووتو. دلته نو بس دغه میوې دي او
चौक से ده په شارینو کې دغه د کمپیوټرانو مارکیټ ته راغلم او د موبایلانو دا شانس دي نو ما ویل یو دانه وایرلیس مایک به پیدا کړم ځکه زما د اواز مشکل دی اکثره دوستان وایي ستا په اواز کې مشکل دی نو وګرځېدم تر اوسه خو مې وایرلیس مایک نه دی پیدا کړی او دا ډېر ښایسته مارکیټ دی نو ما ویل دا به مې ور در باندې ووینم نو دغه مارکیټ دی د کمپیوټرانو اکسسریز پکښې کې دي د موبایلانو او کمپیوټرانو د اکثریت شیان دي نو دلته راغلم ما یو دانه وایرلیس مایک به پیدا کړم پیدا مې نه کوي نو مې غوښتل ما د اقل د مارکیټ خو در باندې ووینم بس هغه اول منزل دی منزل ته ختلي ولته یو چا ادرس راکړی و وایرلیس مایک پیدا کېږي پیدا مې نه کوي نو دا شارینو ساحه ده مخامخ را باندې لمر دی دا نو بس شارینو دی کابل شارینو دا نو د کابل سیټي واک دی دا هوټل هم دی سیټي واک هوټل او لاندې یو سینټر هم لري کابل سټي سینټر هم دلته دی بغل ته دی ټوله ورځ مو په بازار کې تېره کړله دورې ولاړ شه نو دا نن ورځ هغه ځینې تصویرونه مې در سره شریک کړل نو خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي او د نن ورځې د کابل څه مو خوند اخیستی نو تر یو بل ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان